زمونږ استاسو خبره شروع وه په باره د ایمان کې. ایمان معنا لغوي، معنا اصطلاحي، زیادت د ایمان، محل د ایمان، استثناء په ایمان کې، بساطت او ترکیب د ایمان، ټول تفصیلی ذکر شو. نن درس کې دا خبره ذکر کوو چې الایمان بالملائک، ایمان په ملائکو باندې. ایمان په ملائکو باندې دې ته وایي چې یو سړی کلک یقین ولري په دې خبره باندې چې رب العالمین ملائک شته او هغه موجود دي. دې سره په دې خوا کې بدای ایمان لري چې کوم نمونه الله عزوجل ورته انتخاب کړی لکه جبرئیل، مونږ به په هغه ایمان لرو سره د نوم دغه او کوم چې نوی موږ له معلوم نه دی نو مونږ ورمانې ایمان لرو اجمالا. او ایمان به لرو مونږ په دې خبره باندې چې دا کارونه ورته رب العالمین سپارلي او دغه صفتونه دي. او دا ملائک چې د په اعتبار د رتبه سره دا د رب العالمین بندگان دي، د رب العالمین مخلوق دي، عزتمن مخلوق دي، د الله بندگی کوونکي دي. د الله عزوجل په صفاتو کې یو صفت به موږ ته نور کوو چې هغه صفت د ربوبیت ته او که صفت د الوهیت ته. دا قشم په غیاب باندې دغه خبرې دلی الله عزوجل د نور نه پیدا کړي، خو د رب د نور نه دی پیدا چې سړی دا ګمانو کې دا د الله د نور نه پیدا دي. نه، یو اثر کې دا راځي موسی علیه السلام د رب العالمین نه پوښتنه وکړه چې یا رب من معک فی السماء، زما بتا سره په اسمان کې څوک دی؟ وی ملائکتی، زما ملائک. څومره قوم لري؟ 12 قومه. د یو قوم شمیر دومره دی په دنیا کې د خارو د شګو چې څومره ذرات دي، د یو قوم شمیر دومره دی، نو هغه نور به څومره؟ الله اکبر. له عاقبت د دې په تشریح کې مفسرین لګي چې د هر انسان سره شل ملائک الله عزوجل مقرر کړي د حفاظت په خاطر. نه بیا سوال دی چې ډېر کرته ملائک مقرر وي بیا هم ټاکري کېږي، دا تقدیر دی. جبرئیل علیه السلام تقریبا 600 وزیر لري چې د یو وزر اخلاص کې ټول مشرق او مغرب لاندې کوي. په دې به موږ ایمان لرو د الله بندگان دي، په غیب خبر کې نه، د غیب علم ورته نشته دی. عائشہ به فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ملائک د نور نه پیدا دي او پیری د اور نه پیدا دي. آدم علیه السلام د هغه څه نه پیدا شوی دی چې تاسو دغه توصیف شوی دی چې خاوره ده. مسلم کې روایت دی 2009 یو نبی باندې د دې عمل سره د دې عمل دار چې د رب العالمین بندگی کوي، د الله تسبیح په بیانې چې په کوم شی باندې ورته الله عزوجل امر کړی هغه ته وی لبیک. قرآن کې الله فرمایي ومن عنده، هغه مخلوق چې د الله سره دی د الله رب بندګۍ نه تکبر هم نه کوي، ستړي کېږي نه، تسبیح بیانې د شپې د ورځې ستړی پکې نه راځي. سورۃ انبیاء کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وې د دې بیت المعمور نه وې سره ملائک طواف کوي، لیکن چې کله اسمه کو اسمن نه پیدا شوی دی اول ملک طواف کړي لوي مل قیامت واغل بنوبته مونږ راشي کې دومره زیات. موږ له اشاره د دې کې اشاره د دې خبر لکه موږ د الله بندګي وکړو نور مخلوقي کوي. دا د الله رب العزت وعد کوي، رب العالمین له کامله معنا باندې دا منقاد دي. قرآن کې الله عزوجل فرمایي چې لا يعصون دوی فرمانی نه کوي د هغه څه په باره کې چې الله ورته امر کړی وي، فعلون ما یؤمرون، دوی کوي هغه څه چې کوم امر دوی وکړي شي. شمیر څومره دی الله له معلوم دي. په دې کې بعضې داسې ملائک دي چې عرش یې اوچت کړی دی. ابو داود کې روایت دی د غوږ د نرمۍ نه تر اوږې پورې 200 کاله مزل. بعضې داسې دي چې هغه جنت څوکیداران دي، بعضې په اور باندې ودرولي جنت جهنم څوکیداران دي، بعضې د حفاظت لپاره الله عزوجل تشکیل کړي. ابن قیم فرمایي حتی که یو بچی د مور په رحم کې ویلی الله عزوجل پیدا مسلط کړي دي، د ریبونو باندې مسلط دي، په غرونو باندې مسلط دي، په هواګانو باندې مسلط دي، په لیکلو باندې مسلط دي. اوی سره ملک د بیت المعمور نه تابع کی تر قیامت پورې به اولنی نمبر ته مونږ رسیږي. حدیث کې راځي په قصه د معراج کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د اوم اسمان لراغی نو فرفع وکارک شمال بیت المعمور. جبرئیل نے پوښتنه وکړه دا چې شری دا بیت المعمور د اوی سره ملک د ورځې باندې کې طواف کوي، خو چې کله اوږي بیا ورته راګرځي تر قیامت پورې. اعمال د ملائکه مخکې مونږ ویل چې د الله بندگان دي، عزتمن دي، الله خپل طاعت او بندګۍ لپاره پیدا کړی دي. بعضې داسې کارونه دي چې الله عزوجل ورته سپارلي دي، موږ له ښېدلي دي، او بعضې داسې چې موږ له معلوم نه دي، بس الله عزوجل له هغه معلوم دي.
جبريل عليه الصلاه والسلام هغه په تور مثال د وحي د پاره ټاکل دی وحي هم بیا وراوړي وروح منه الته د عیسی علیه السلام د روح القدس کې ډېر معناګانې دي قدس نه مراد الله دی چې الله دې تربیت کوي روح القدس نه مراد جبريل له روح القدس نه مراد انجیل له روح القدس نه مراد اسم اعظم دی چې هغه مړي به راځي روح القدس نه مراد روح د عیسی علیه السلام دی روح القدس نه مراد معجزات د عیسی علیه السلام دی ظاهر دا چې جبريل دی ولی انبیاء علیهم السلام د جبريل راځي انبیاء جبريل علیه السلام د عیسی علیه السلام ملګرتوب کړي لري د تربیت کړي لري نو دا مراد دی میکائیل الله عزوجل په دې باندې مسلط کړی دی چې هغه د باران وکي او د قشان نبات را وټوکي اسرافیل علیه السلام په دې باندې مسلط کړی دی چې هغه شپېلې کې بوکي کې د جهان شکل ختميږي او دا په ملائکه کې هغه وخت ملائک دي ځکه دا چې ملائک دي چې هغه اسباب الحیات من الله عزوجل دا مقرر کړی دي جبرئیل علیه السلام هغه مقرر کړی په وحی باندې دا وحی چې د په دې باندې انسان زړه ژوند کېږي او بیا مخکې مونږ ویل زړه په ذکر باندې ژوند کېږي په اتباع رسول الله باندې ژوند کېږي د علماو په ناس باندې ژوند کېږي قران باندې ژوند کېږي حلال خوري باندې ژوند کېږي ګناهونه نزان ساته په دې باندې ژوند کېږي جهاد فی سبیل الله کو په دې باندې ژوند کېږي د سار سنت نور سره پر سنت مخکې حي یا قیوم لا اله الا انت سروي کرتوا ابن قیم لیکلی په طریقه الهجرتین کې او کنز العمال کې روایت دي اگر که بعض علماء پر سنت ټک کړي دي نورم ډېر دي اسباب دي میکائیل پر بارا باندې مسلط کړي چې باغې باندې د زمکه حیات راځي او اسرافیل علیه السلام هغه پر باندې مسلط کړي دي چې کله دا شپېلې وਹੀ نو د انسانانو په دې کې ارواح الله وردن کې حدیث کې راځي ټول بدن نه خاور الا عجب الذنب نو دا خلک وایي ممکن حدیث خو موږ ولې قبرونو کې دانه پیدا کړي جواب دا چې قدر غدم وروړي کې لکه زرا علم الله لدی مالک د په د جهنم څوکیدار دی رضوان د جنت څوکیدار دی ملک الموت هغه په دې مناسبت باندې چې د خلکو ارواح را اخلي دی کارونه دي اسرائیل علیه السلام دا نوم قران او سنت کې ورته استعمال شوی دی ملک الموت مفرد ملک راځي او جمع ملائک راځي قومي مشلبه ملک وای په کسری د لام سره بعض د شي شغه د عرش پورته کوونکي ملائک دي بعض د جنت څوکیداران دي بعض د جهنم څوکیداران دي بعض الله عزوجل په دې غرونه مسلط کړي دي بعض رب العالمین په دریابونو مسلط کړي دي بعض په دې مسلط کړي دي چې د انسانانو احترام حفاظت کوي بعض په دې مناسبت مقرر کړي دي چې د اعمال لیکي او بعض یو بنده سره تل ترتلې بعض د ملائک دي چې د شپې جی د ورځې راځي بعض بالعکس او بعض د شي چې کوم ځای کې مجلس د ذکر اغیزه کې دوی راځي او بعض د شي چې یو بچی د په رحم کې دنه پرو دی په دې باندې الله عزوجل دا مسلط کړي دي انت رزق د انسان لکی عمل د انسان لکی اجل د انسان لکی نیکبختی د انسان لکی بدبختی د انسان لکی بعض د شي ملایکی چې په قبر کې انسان کې خود رشته پوښتنه ته کوي څو د پوښتنه در په باره کې کیږي د دین په باره کې کیږي د نبی نورم کیږي د امام په باره کې کیږي امام نه مراد د مذهب امام نه دی مسعود الفردوس کې راځي دلمی امام دلمی رحمه الله ذکر کړی دی الامام هو القرآن وظیفه کرام الکاتبین صدا الله عز وجل د ملائک پیدا کړی د پاره د دی چې د انسانانو کنټرول کې حفاظت اقوال لري اعمال لري نیتونه لري هر انسان سره دوه ملائک یو د کی طرف بل د شپ طرف د کی طرف ولا چې د انسان د نیک اعمال لري کله اوس موږ د درس تدریس نه شو لګې دي د چپ طرف له کوم مقرر کړی دا هغه د انسان د بد اعمال لیکي او نور به حفاظت کوي د مخکنه د ورستنه قران کې الله عزوجل فرمایي وان علیکم لحافظین په دې انسانانو باندې حفاظت کوونکي ملائک دي کرامن عزتمند لیکونکي يعلمون ما تفعلون په هغه څه پوهیږي چې کوم کارونه تاسو کوئ او وی ولقد خلقنا الانسان من انسان پیدا کړی دی وانا علم پوهیږم په هغه څه باندې چې د نفس له وسوسه شوی ونحن اقرب الیه من حبل الورید موږ ورته درک د مریلم نږدې یو دکی طرف او چپ طرف ورته ملائک ناس ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هیڅ خبره نه کې مگر تیار ملائک ورته ناس هغه کنټرولي واقعات دا منه د هر انسان لپاره شل ملائک دي ابو هريره سے روایت نقل کړی دی هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله عز وجل فرمایلی وې زما بنده چې کله اراده وکړي چې کارو کې نو ملائک ورته تاسو ملي کوي تر دې پورې چې وایي کی خو چې کوم وخت وایي کی به ورته چې ویلي کوي یو په یو او کپری خود اسما د وجه نه ورته ویلي وایي چې ویلي کې دم نه کی څه مطلب د بدی اراده چې وکړه د نور ملائک ورته ویلي کا چې کله وکړه و بدی او کدا ګناه پر خود ورته نیکی پکې ولي کوي او کله اراده د نیکی وکي عمل کې رانه ولي ورته وی چې ولي کې ونی کې او عمل کې را وسه ورته لس چند ولي کوي تر وسه پوري
به ونه کې په وسو باندې څنګه الملخص الفقهي کې به دغه ترتیب ذکر کړی شوی دی. عظمت د ملائکو، ملائک په دې ټول مخلوقاتو کې اوچت مخلوق دی، الله عزوجل پیدا ځکه الله عزوجل دا پیدا کړی دی. یو شی له وې کون شاء به شي. جبرئیل علیه السلام په دې ټول ملائکه اوچت د شپږ سو وزر لري چې د یو وزر راخوشي کې مشرق مغرب ټول لاندې کوي. دا څومره اوچته مسله ده. اې دی وجه 15 کلی درود علیه السلام په دې قوم کې اسمان له اوچت پر بیلان دی وګرځول. چې اوسم ترجمه القرآن کې ابوالکلام ازادي اغه کې توري وبري اسخاب بيونه دي صدم علاقه. نو تو ګوره څومره قوت دی چې ار وزر دومره شپږ سو وزر چې را خوش کی دا به څومره اېدا باغه د پوڅ متاقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم له بشکره جبرئیل راتلو د دحیه الکلبی په شکل باندې براتو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیر خارجه عبد الله ابن عباس وکړه دالې دلې اسرافیل علیه السلام هغه موږ ویلې په دې باندې مقرر کړی چې تاسو د شپېلې وهاي حدیث د مشکات کې راځي بالکل د الله په طرف باندې داستر کې وراړول دي لکه په عقیدون کې ستوري د رب العالمین امر لمتوجه دي چې څنګه आवाज ورته وکي امر ورته وکي او شپېلې به وای دا ټول نظام بدر هم برهمي څلوي کلام الله عزوجل دا وایي چې لمن الملک د چا حکومت دی هیڅ کوم جواب نه کوي په خپل بو کې لله الواحد القهار به وبل شپېلې وای دا بر ژوند دي او دغه ملائک چې د هر شان دی اوږي ور کړی دي د وخت د نرمۍ تر اوږي پورې دغه وسو وکاله مدل نو د سر تر قدمونو پورې به څومره مزلي تاسو څومره لوی مخلوق دی. سورہ فاتر کې الله عزوجل فرمایي الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه الله لدی چې پیدا کړی اسمان نو زمکه به ګرځولي ملائک استاج خوندان د وزر دي مسنا دو دوا درې درې څلور څلور یزيد فی الخلق ما یشاء زیاتې پرې جوړه کې کوم چې او غاړي جبرئیل دی چې شپږ سو وزر ور کړی دي یقینا الله په عرش باندې قدرت والا دی. مسعود روایت دی هغه فرمایي جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل دې تقریبا شپږ سو وزر لري شپږ سو وزر په دې کیفیت په دې اندازه باندې. جابر بن عبد الله فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مال اجازه وکړه چې زه یو ملک د ملائکه د الله نه چې د حمله العرش عرش بار کړی تاسو له توصیف وکم د وخت نرمه تر اوږي پر وسو کاله مثلا ابو داود کې دا روایت دی وسو ویش نمبر د حدیث نمبر دی د ایمان بالملائکه چې موږ لرو اې دې فیصله یو اې دې دا خبره معلومیږي چې رب العالمین ډیر لوی قدرت لري رب العالمین ډیر لوی ذات دی رب العالمین ډیر لوی قوت دی حکمت د الله ډیر فراخ دی رحم د الله فراخ دی ملائکه پیدا کړی دي چې دغه شمیر فقط او فقط رب العالمین له معلوم دی. بعض حمله العرش ګرځولې دي چې هغه دومره وګدري د وخت د نرمۍ تر اوږي پر وسو وکاله مدل نو د عرش په څومره لوی والی هغه ذات چې هغه په عرش باندې بر استوا کړی د هغه په څومره لوی. ابن قیم لیکي په دې باندې 2000 دلایل نمځي دي چې الله عزوجل په عرش برابر د استوا العرش و آیتونه کې الله نه مسله ذکر کړی دا زید تحقیق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی په 3 او 5 جلد کې مختصر کتاب العلوم د امام زاهبی رحمه الله او خطیب شیبانی په هغه چا باندې عمرت کړی دی سراج المنیر کې چې استوا کې معنا د استوا شیرونه کې کړی دا نه الله عزوجل په عرش برابر دی. وله الكبرياء د الله لپاره لوی والي دی پاسمان نو زمګه کې وهو العزيز الحكيم الله هغه ذات دی چې هغه زور ور دی د حکمتونو والا دی عزیز دی په دشمنانو الحكيم بده کې دا خپل حکمتونه دي. دویم د مخلوق له مناسب دا چې دی زور ور ذات چې دومره اوچت ملایکی پیدا کړي حمد بیان کو موږ داغه شکر وباسو په دې مناسبه چې ملایکی زموږ د حفاظت لپاره برابر کړي دي زموږ د کومک لپاره لګړي دي زموږ د اعمال د لیکل لپاره لګړي دي زموږ لپاره دعاګانې غواړي. سورہ غافر کې وایي څلور دعاګانې کړي دي. ابن کثیر ته واجب خبره لیکلې ده وې د انسانانو د اولاد د ادم لپاره ډېر خیرخوا پر مخلوقاتو کې څوک د ملائک د په خپل بسترو پراتري هغه ورته دعاګانې غواړي او ډېر خطرناک دشمنان هغه شیطانان دي چې موږ تاسو ګډوډي. شکر به دې ته ویل کېږي محبت د مشکور سره سات یو ثنا د مشکور کوا دوا نسبت د نعمت د مشکور لکه ودري اقرار کوي چې دا اگر کړي څلور عبادت دغه کوي دا پنځه خدمت دغه کوي دا شپږ چې په کوم شی باندې خوشحاليږي هغه کوي چې په کوم شی باندې خپکیږي دغه نه ځان ساته. دویم د ملائکه سره محبت ولی یو خدای الله بندگی کوي څوک چې الله بندگی کوي د الله د وجه موږ سره مینه ده دعا بدرته غواړي استغفار ته غواړي. قران کې الله عزوجل فرمایي سوره غافر د 9 نمبر آیت نه ولې تر هم پوری الذين يحملون العرش هغه ملائکه چې عرش اوچت کړي دي ومن هغه څوک چې دغه نه ګر شافري تسبیح بیانې سره د حمد درب ويؤمنون به وجدات چې ایمان په لري ويستغفرون للذين امنوا د مؤمنانو د لپاره بخنه غواړي.
ربنا یا رب زمونږ ته پراخه عرش له رحمت او علم کې فغفر بس بخنه وکا للذین اغه چاله چې توبه استری دا ساده لاره تابعداري کړي د عذاب د جهنم نه بچ کا داخله کې نعمت جنتونو د عدن لا داخل کا دوی داخل کا اولاد داخل کا د تکلیفونو نه وساته څومره چې دعاګانې کړې دي نو ار کله چې دوی موږ له دعاګانې غواړي موږ له مناسب دا چې دوی سره به تور مثال موږ او تاسو څوک من محبت ساتو الايمان بالكتب دا خبره مې یاد ساته سړیو په دې باندې ایمان لري چې الله عزوجل کتابونه انبیاء او لګیلي او رسولان الله د انسانانو د اصلاح لپاره څومره دي علم د کتابونو الله را معلوم دي دا یو څلور شي دا صرف مشهور دي الله عزوجل قرآن کې فرمایي چې کتابونه نازل کړي دي سیفیر ابراهیم علیه السلام کله وی تورات کله وی زبور کله وی انجیل کله وی قرآن مقصد پرې کې دا چې دا کوم کتابونه نازل کړي لکه موږ له قرآن امام بیزاوی لیکي په دې مخکې کتابونو باندې موږ لرو ایمان اجمالی تفصیلی چې موږ مکلف په دې خبره په قرآن او سنت باندې د احکامات باندې موږ عمل کوو امخ کې باندې اجمالی مان ذکر لرو د خلکو کې تحریف محریف کړي دي آمن الرسول ایمان راوړی رسول بما انزل الیه په ازش در نازل شوی مخکې دین او مومنانو ایمان راوړی دي کله آمن بالله ټول ایمان راوړی په الله باندې په ملائکه باندې په کتابونو پر رسولانو باندې موږ فرق نه کوو ما بین د عقیده کې تفصیل په درجه کې شته فرق په عقیده نه دی مراد لکه يهود وایي چې عزیر منو عیسی نه منو نصارا وایي چې عیسی منو عزیر نه منو موږ ټول منو د بین اضافت به جمع لکېږي احد خو مفرد دی جواب نه کړه په سیاق نه په کې واقع د تعمیم راوړو یا احد کې معنا د جمع ده ویم خطانی دو خطونه چې هغه د قانون برابر نه شي څه خبره ده شعر او قرآن ټول کتابونه کاغه تورات دی کاغه انجیل دی کاغه زبور دی کاغه صحائف دی هغه په قرآن منسوخ دي قرآن کې الله عزوجل فرمایي وانزلنا اليك الكتاب موږ تعالی کتاب نازل کړی دی اے نبی بالحق برشته مصدقا تصدیق کون کې د لماده هغه کتابونه او دین چې د مخ کې لشي کتابونه دي تصدیق په دې طریقې التم توحید دلتم توحید تصدیق په دې طریقې هغه د قرآن باره کې زیره ورکې دغه د راغې تصدیق په دې طریقه باندې قرآن په هغه باندې اجمالی ایمان راوړي مهمن دی دومره خبره بوکو دا کوم کتابونه چې مخکې ذکر کړی شوی چې هغه تورات دی انجیل دی په دې کې د خلکو تحریف کړي دي تبدیلی کړي دي لکه دوی ویل عیسی د الله بچی دی عزیر د الله بچی دی فلان او فلان موږ به دومره ووایو چې دا د الله کتابونه دي اجمالا نور د خلکو به ګوتې والدي د رب العالمین لپاره د صفاتونو منسوب کړي چې هغه سره مناسب نه دي انبیاء علیهم السلام متهم کړي په بازي کارونه باندې موږ چې تفصیلی مکلف یو د خپل کتاب چې قرآن دی موږ چې تفصیلی مکلف یو د خپل کتاب سنت چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي کله چې اهل کتاب تور مثال یو خبره موږ له پیش کی نبی موږ تصدیق کوو نبی تکذیب بلکې موږ بده شو چې موږ ایمان لرو په الله باندې ایمان لرو د الله په کتابونو پر رسولانو باندې کچیر ته تاسو خبره حق کړی او موږ دغه تکذیب وکړو څومره جرم دی او که تاسو باطل کړی موږ دغه تصدیق وکړو دا به څومره جرم دی حکم د يهودیت او نصرانیت شری فی الحال موږ به دومره خبره وکړو هغه دین چې حق دین دی چې ټول انبیو په غیرت کړه هغه اسلام دی سیوتی شه په دې باندې کتاب لیکلو چې اسلام دین یوازې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی نه وی شکل دی ایتن العالم چې فلا تموتن الا وانتم مسلمون چې کوم رساله مشرک کړي هغه ټول پرې خدا دا حق دین دی نو ټول دین دی ان الدين عند الله الاسلام ثابت او حق دین د الله په نسبت اسلام دی مولا اختلاف کړی دی او مختلف الذين قالوا اوتوا الكتاب اختلاف نه دی کړی الذين اغ انسانان اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ورسته دین چې علم ورته راغی ولی وکي باغ بینهم ومن يكفر بآيات الله چې انکار وکړي د الله د آیتونو یقینا الله زری حساب والا دی آیات الله کې وقول علماء لیکلي د الله آیتونه قران عثماني وਹੀ د الله قدرتونه د پیغمبر معجزات يهوديت نستنانه د اسماني دین نه دی او چاره دا جایز نه دي چې او چې يهوديت دین د موسی عليه السلام دی نستنانه دین د عیسی علیه السلام دی يهوديت جو نستنانه د خروج ته پیدا شوی دي بلکې دا مخترع دینونه دي ځان جوړ کړی شوی دي بدعي دینونه دي د تحریف نه ډک دي د تبديل نه ډک دي د بدعت نه ډک دي د کفر نه ډک دي دا څه خبرې پرې کې ذکر کړی شوی دي رب العالمین د جلال سره مناسب نه دي د رب العالمین د نومونو سره مناسب نه دي د رب العالمین د صفاتونو سره مناسب نه دي د الله د حق دین سره مناسب نه دي
قرآن کې الله فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، چا چې د اسلام دین نه رابطي خو بل دین ولټولو فلن يقبل منه اچرته به نه قبول نکړي شي او دا په آخرت کې تاوانیان نه دي، خاسرین دي ویل کېږي. امام بقی رحمه الله فرمایي چې معمولی به تدبیری د وجنه ارڅ ګډوډ شي. امام رازی رحمت الله علیه فرمایي عمل کو اجر پې نشتا. ابن کثیر وی د کامیابی په طرف باندې رواني. الله عز وجل ابراهیم علیه السلام يهودیت نه پکړي، نصرانیت نه پکړي، لکه څنګه چې شرک نه پکړي. دلیل به دي چې دا کفار ورسره پیدا کړ. نو اب الانبیاء چې ابراهیم علیه السلام دغه به د يهودیت په دین د نصرانیت په دین باندې متصف نه وو. ما كان ابراهيم وابراهيم عليه السلام يهودي نو نصراني نو، ولكن كان حنيفا كركب التوحيد المقبل الى الله والمعرض ما سوى الله مسلمان وما كان من المشركين. تعريج به وكي اتمام المقصود بلفظ خفي شرط مشرك نو ابراهيم عليه السلام. حکم د ایمان او عمل بالقران سره قران کریم هغه کتاب دی چې الله عز وجل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی په دریش کاله کې، او په ټولو انبیو کې افضل کتاب چې افضل پیغمبر انسان چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. په ټولو کتابونو کې اخري کتاب قران دی، غټ کتاب قران دی، اکمل کتاب قران دی، احکم کتاب قران دی، تبیان لكل شی قران دی، هدایت قران دی، رحمت قران دی. په ټولو کتابونو کې افضل دی، ځکه افضل ملک راوړی جبريل، افضل په انسانانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا، افضل په دې امت کې چې موږ تاسو په افضل ژبه باندې شاغه عربي ده. کریم کتاب التوحید دی، د توحید کتاب دی. دا شریف اکبر کې لیکي لسم نمبر صفحه کې مولا علی قاری صاحب شفا القرآن كله في التوحید شراقی توحید سلوړه ته کې الحنفی کې قرآن توحید کړي. ابن قیم فرمایي مدارج السالکین کې ما من آیت فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید. هیڅ آیات په قرآن کې نشته مګر هغه مشتمل په توحید باندې. دا کتاب الایمان دی. دا د کتاب د دعوت د الله په طرف کوي. دا رس کتاب دی چې هدایت د حق په طرف خلق رواني. دا د علم کتاب دی، دا د احکام کتاب دی، دا د اجر کتاب دی، دا د ثواب کتاب دی. حدیث کې راځي چې په هر حرف باندې لس نه کوي دي. الف لام میم یو حرف نه دی، هر یو ځان له ځان لري. به تسمیه مراده ک مسما بسیط د مراده ک مرکب. اهل القرآن اهل الله. محمد رسول الله فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلم. او تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې قرآن زده کې او به بل بیان کی. او کوم انسان چې قرآن لناستي سکینه په دې مجلس شي، رحمت په دې مجلس شي، الله عز وجل د ځان سره یادوي. او بل حدیث کې دا راځي چې قرآن لناستي یو طرف قرآن له سړی نه بل طرف په دنیا کې چې څومره مسلمانان عمل کوي هغه ټول کې در لپاره برخه ده. خو د قرآن علم موږ کله نصیب کیږي 50 کار وکړو. اول د قرآن خبره لغت کیدو، دویم په وخت د جریان د قرآن کې انصات وکړو، دریم د قرآن په خبره ځان پوهې کو، څلورم د قرآن دا خبره حفظ کو، پنځم د قرآن دا خبره نشر کو، شپږم ځان کې للهیت پیدا کو، وم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع پیدا کو، اتم د نظر کنټرول ولرو، نهم د قشن د حرام نه ځان وساتو، لسم په نفس باندې د چخت ودرېګو، یو لسم د الله د رضا لپاره کینو، دولسم د تقوا په نیت کینو، د لسم د قرآن د عظمت عقیده ولرو، څوار لسم د رب العالمین د عظمت عقیده ولرو، پنځه لسم تزهید په دنیا وکړو، شپاړسم خواهش پرستی پرېږدو، ولسم چې کله قوي ایمان د بدعت نه ځان وساتو، څلوېښتم تکبر نه ځان وساتو، پنځه-ویشتم خواهش پرستی نه ځان وساتو، شپږ-ویشتم دنیا پرستی نه ځان وساتو، اووه-ویشتم کمزوري ایمان په قوي ایمان باندې بدل کو، اته-ویشتم بدعت د هر ځای کې عقل پیش نه کو، نهه-ویشتم د یو چا په خبره اعتماد بغیر د دلیل نه ونکو، او څلوېښتم تحقیق وکړو. دا څومره اوچته خبره ده. یو څلوېښتم علماء دا خبره ذکر کړې ده چې د الله اقوالونه او کله خبر د مخلوقاتو نه ورګي لکه لوی اسمانونه پیدا کړي، ځمکې پیدا کړي، عرش پیدا کړي، کرسی پیدا کړي، انسان پیدا کړي، حیوان پیدا کړي، جماد پیدا کړي، نبات پیدا کړي، جنت پیدا کړي، اور پیدا کړي. کله اطلاع د انبیو نو ورکی، کله د رسولانو نو ورکی. دې علم هم الله لري، څومره عادت د رسولانو دي. چا یو لک سلی زره نه پاغه کې زید علي بن زید په نامه باندې راوی علماء په کلام کړي دي. اگر کلبانی رحمه الله ورته صحیح ویلې. طلب دوه قسم دي. کله کله امر د الله په بندګۍ باندې چې واجب د الله بندګۍ کوي، واجب د الله طاعت کوي، د رسول طاعت وکوي. هغه به کوي چې رب العالمین تاسو ته امر کړی لکه مونږ دې روزه ده او نهي
شرک نه ځان ساتي، هیڅ به رب العالمین سره په هیڅ کې شریکوي نه. کوم شی چې الله حرام کړی دی هغه نه ځان ساتي، لکه سود، بے حیايي، الله له حمدونه دي، الله له شکرونه دي، الله له احسان دی، الله له فضل دی چې رسولان موږ را لګل دي. په دې ټولو کې اوچت امام الامام الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت غره امت دی. ولی غره امت دی؟ کله ان شاء الله به دې باندې خبره وکړو د واته وجه نه زموږ امت غره دی په نسبت سره نور امتونو الله، او زموږ پیغمبر خو اوچت پیغمبر دی. حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي چې کله الله عزوجل د انسانان پیدا کړ فباقتهم ټول بدراله، خو چې ځکه کله به ولیدم را نږدې کړه. مخکې موږ شجره د نسب ویلې و، محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مراء ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خذيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان، معد ابن عدنان پوري، او دغه ورسره به اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام ابن ابراهيم ابن طاروخ ابن ناخور ابن شعروع ابن ارغو ابن شالب ابن ارفخشن ابن سام ابن نوح علیه الصلاۃ والسلام. نو پیغمبر اوچت قوم من پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوچت اندازه باندې الله عز وجل فرمایي چې الله تعالی اغذات دی نزل احسن الحديث، كل خبر نازل کړي کتاب متشابه دی، مثانیه بار بار نازل شوی دی، د انسانانو سرمنې تیزګیش یریږي د خپل رب نه بیرته به نرمي شي. د جنت د ایدونو بارکه نرمي، د جهنم زګي اول زګي به نرمي. سوره عمران کې به الله عز وجل فرمایي الله لقد من الله يقينا الله احسان کړي په مؤمنانو باندې چې رسول پکې لګل دي د جنس نه. الشرح المانی کې کې به دریم جلد 300 نمبر صفحه کې چې پیغمبر بشر دی څو چې هغه بشریت نه انکار کوي ته په شبده چې اشاره کافر دی. یتلو لوري په دوی باندې آیاتونه یتلو ولی ویل تلاوت او چت عمل دی ويذكي تسکیب کوي. 300 خو نه دي 200 ایجابي او 100 سلبي. تعلیم من کتاب او سنت ورکی مخکې داخله نه پویو ایمان بالرسول. من به تصدیق په دې خبر باندې ساتو چې الله عزوجل په هر امت کې رسول الله لګلي او داخله د الله بندګۍ له دعوت کړي. د رب العالمین د بندګۍ نه د بل څه بندګۍ نه بزن ساتي او ټول رسولان په خپل خبرو کې رښتونی دي. کوم دین شي راوړې د پاګه ټول باندې دوی پابندي کړي هغه خلکو لپاره رسولي او دا په ټول انسانانو کې الله چت کړي دي. اې دی وجه ایمان په ټول انبیاء او رسولان باندې واجب دی. چا چې په دې کې یو نه انکار وکړي دا ګور په ټول باندې کافر دی. دوی چې کوم اطلاعات موږ راوړي دي پاګه باندې تصدیق وکړو، دوی اقتدا وکړو او د ټول مخلوق چې بیره لګل شوی دی الامام الاعظم محمد صلی الله علیه وسلم. سوره بقره 215 کې به وایي، سوره نساء سوره شپږ درش کې وایي، سوره بقره سوره شپږ درش کې به وایي. تربیت د انبیاء دغه په کوم اندازه کې ده الله عزوجل د انبیاء تربیت کړي لري. اې دې لپاره چې اول هغه د خپل ځان تربیت برابر کړي، تشکیل هغه کړی دا په عبادت مکلف کړي دي، صبر تربیت ور کړي، د هر قسمه قرباني تربیت ور کړي دي. دغه نور څه به ورته امر کړي دي چې لاړ شي وځ د خلکو له وې چې ایمان راوړي پر رب العالمین باندې زموږ د خبرې په دې باندې ایمان راوړي. سوره جمعه کې الله عزوجل فرمایي 2 نمبر آیت پورې به رسول هغه انسان ته ویل کېږي چې الله عزوجل هغه شرع ور کړی دا او امر ورته ور کړی دی چې تاسو د تبلیغ دي خلکو له او نبی د نبی او د رسول مابین ګډي فرقونه علماء ذکر کړي، خو لیکن رسول عام د نبی خاص دی. صحیح فرقدار شیخ عبد السلام رحمه الله کړی دی. الله عزوجل انبیاء علیه رسولان علیه هیڅ امت نشته مگر پاغي کې نبی او رسول شته. خو موږ ویل چې په ټولو کې اخري رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. غوره امت زموږ امت دی. که زموږ د مسلمان نه پښتنو کې زموږ د امت ولې غوره امت دی؟ کنتم خیر امه. مفسرین د آیت په تشریح کې تقریبا واته وجه بیانې، موږ په کې درې وجه دي ذکر. سوره نحل شپږ درشم نمبر آیت، سوره مائده سلور سلوي کې به وایي عدد د انبیاء او رسولانو څومره دی بس الله معلوم دی. قران کریم کې تقریبا 50 شنبیا یوې شنبیا الله عزوجل ذکر کړی العظم. چا چې ویل چې یو لک سلیری زره زیاتو کم منګ ویل سندن اگر وای زویب دی علی بن زید په نامه باندې وراوی دی اگر کلبانی شپ اغه د صحیح حکم ور کړی. سوره طه سوره 15 کې، سوره مریم شپږ 50 نمبر آیت، سوره شعراء سوره 3 سوره 15 پورې، یو سوره یو سوره کې تر سوره 3 سلوي پورې، یو سوره شپږ غوښنه ته سوره اتاوي پورې، سوره سواد اتت سلوي، انبیاء سلوي نمبر آیت. انبیاء علیهم الصلوات والسلام چې کوم موږ له غوښنه مونږ معلوم نه دي ایمان بور بل لري اجمالا. لکه سوره غافر اتاوي نمبر آیت دا خبر الله عزوجل ذکر کړی دا.
الغرض د الله رخوانه موږ تاسو په دې باندې مکلف شي امام ور باندې لرو اولو العزم رسولان هغه اوچت رسولان او کمال ولا رسولان هغه دي چې هغه الله عزوجل په قران کې دغه مسلې ذکر کړی ده. اول په انبیو کې آدم علیه السلام د نبی مکلم تقریبا و آیتونه دي د آدم علیه السلام مبارک او احادیث او اخره په دې ټولو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاله لګل شي دي خپل قومون له خاص لیکن جناب نبی کریم علیه السلام د انس او جن ټول د پاره لګل شي دي. سوره سبا اتیش کې دا وایي، سوره انبیاء سوره وکم دا وایي. حکمت پکې څه دی؟ حکمت پکې دار چې د رسولان د رب العالمین د بندګۍ له خلک دعوت کې سبا د اعتراضونه کې چې الله تعالی څوک را لګلې موږ منلې وي. دویم هغه طریقه چې کومه طریقه باندې سړی رب العالمین له ورسیږي چې قران کې درې ته طریقې الله ذکر کړې دي. کومه څو پښتنه وکړي چې په کومه طریقه رب العالمین له موږ ځان ورسو قران وګوره درې ته طریقې موږ ذکر کړې. په دې طریقه الله له ځان ورسوي، په دې ورسوي، په دې او د قیامت حال موږ ذکر کړی دی. اقامت د حجت پر انسانانو باندې سبب ونوي الله تعالی رسولان را لګلې موږ به ایمان پر راوړې. به دلته سوال دی د کافر جنت له بوجي خو لیکن سنت نه دی. لیکن داغه د بچو مبارکي ابن قیم په طریقه الهجرتین کې اته اقوال ذکر کړي. ابن حجر فتح الباری کې 12. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای علم الله لده. خو موږ دا قول د امام صاحب زهید دی علم الله لده لو عاشو. ابن کثیر بیرت کړي په قول باندې چې نه دا جهنم لورځي. څوک دا په اعراف کې، څوک دا په جنت کې جنت خادمانی، څوک دا رب العالمین مشیت لپریدو، او څوک دا به خیر الابوین تابع وي. چا چې په دې کې مور پلار یو ایمان راوړو دا به ایمان لذي. صحیح قول دا دی. شیخ الاسلام ابن قیم او ابن تیمیه رحمه الله فرمایي، مولا قاری صاحب د دې دوه مبارک فرمایي مرقات کتاب اللباس کې من اولیاء هذه الامه ابن قیم ابن تیمیه. کم احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن محمد ابن خضر ابن محمد ابن خسر ابن علي ابن عبد الله چې هغه دیږي په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې دا دواړه فرمایي چې الله ورته التنبیه راولېږي خبره امنه لا جنب لاړ شي الا کې جهنم لا بلاړ شي. ابن عبد البر به سوال کړی مالکی چې دارو تکلیف خو دغه دنیا ده تر څو پرې چې جنتی جنت نه لړدا مکلف دی لکه موږ له امر د سجدي کیږي و غیره د شنور کارونه. ابن کثیر په دریم جلد کې دا باس کړی دی. هغه لیونین چې د مسلمانانو په امت کې لیونین دي او هغه بډاګان چې دماغ کار نه کوي وی دوله بل الله بیا راولېږي کوي من لکترخه کوي نه من لنه يسحب الى النار. ابو هريره سے پروید باندې راځي چې الله د جهنم ور لرا کوي. او بل دا رحمت د پاره د مخلوق. قران کې الله رب العزت فرمایي زموږ پیغمبر بارک چې رحمت د پاره د عالم دی او کله دا رحمت د پاره د مؤمنانو دی. نو محدثین دا خبر ذکر کوي چې دا رحمت د پاره د ټولو دی صفاتن ذات اسمنګ دی او د دې ډېر اوچت صفاتونه دي. یو صفات پکې دا چې دا الله عزوجل بشر را لګیلي دي. امام الرسول المانی کې لیکي په دریم جلد 300 چې کوم سړی د پیغمبر د بشریت نه انکار کوي دا کافر دی. په ټول انسانانو کې اوچت دي. الله عزوجل نبوت ورکړي، الله عزوجل رسالت ورکړي، اکرام ورته پر رسالت باندې کړي، دین په کامله معنا تشریح کړي د لکه سورې نحل 3 کې، سورې عمران 3 کې، سورې نحل 6 کې او امر کړي ټول انبیاء ولا ټول رسولانو چې تاسو دعوت الله لپاره کوي. اې دی وجنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو مسله سوا لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد. موږ به ټول بندگان د بندګانو باسي واسه رب العالمین بندګۍ ده او لا اله الا الله دا معنا ده. اوچت صفاتونه الله عزوجل دوی له ورکړي د عیسی علیه السلام په باره کې وګورئ تاسو. ان هو الا عبد دا یو نو مگر بندو الله یې موږ دا بني اسرائیل د پاره ولېګلو. خود ارهود علیه السلام تذکرې کړي د بلې کړي دا لیکن په ټول کې اوچت پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا ټول انبیاء او انسانان ملائک چې راځي مشي چاله د خیر فیصله نشي کولای، چاله د شر فیصله نشي کولای. دوی له بندگی په کار نه ده چې موږ د دوی بندگی وکړو، موږ به بندگی کوو فقط او فقط د رب العالمین. زمونږ او د الله مابین کې دا روابط دي. نو پیغمبر چاله خیر نشي ورکولای، پیغمبر چاله صحت نشي ورکولای، پیغمبر چاله مال نشي ورکولای. علي حجوري به څور کی، سخی به څور کی، بل به څور کی. اې دوی څو خصوصیت ځان سره وساته. انبیاء علیهم السلام په اعتبار د زړونو سره په ټول انسانانو کې اوچت دي، پاک دي په زړونو کې. څو قسم زړونه دي؟ د کافر زړونه شته، د مسلمانانو زړونه شته، د انبیاء زړونه شته، د منافقانو شته. د مؤمنانو د زړونو تقریبا 2 صفات قران ذکر کړي دي. و د کافر او د مؤمنانو څلور اویا. موږ د دام نه دي معلومه چې وسړی دی او هغه به تور مثال یو ملک له ویزا برابرۍ یا یو پانتون له داخله کې څومره اسباب برابرۍ،
څومره شرایط هغه ټول ځان کې موجود کې به راوړاندې شي که موږ له څوک وایي چې دغه څلور اویا صفتونه د مؤمن په ژوند کې به تا پر خپل زړه کې دا کتلي کله وحاشا اخلاق به دوی رښتینی وي به اوچت اخلاق ولا من کله جوړیږي چې ډېر لس کارونه په ځان کې پیدا کو محدثین دا خبره ذکر کوي حیا پیدا کو دویم تواضع په ځان کې پیدا کو دریم صدق ظاهر باطن برابر کو څلورم راپد د توري او د قلم ځو پیژنو پنځم صبر وکړو شپږم د الله په بندگانو رحمت کو وم د رسول الله د ملګرو په روان شو اتم دغه احترام په ځړ کې ولرو نه هم بدګمانه پچا ونکو لسم دقه شم ور به پیدي کارونه کې ځان بند نکو ایو لسم حسد ونکو دولسم د شبي کنټرول کو د رسم د الله په مخلوقاتو کې سوچ نظر دین کامل له بندګي ډېر اوچته ده شکل جسد بسد دی پاک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک او فرمایي کشمس فی کبد السماء وضوءها يخشى بلاد مشارق ومغاربها ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء یا رسول الله لکه څنګه چې نظام په خپل جوړ کړی یو يهودي کتاب لیکل لري سل صحتمن انسانانو ذکر کړي په دې ټولو کې اولنې کس چې لیکل دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن ډېر کړی و ابره یو صحابي فرمایي وی قسم په الله په لسم سپګمې لوم کاته محمد رسول الله د مخلم کاته ودا ته ډېر انتیز ډولیو په دې تندې مبارک به دا نور د شتیرې دوه تیرې دو دومره اوچت انسان الله عز وجل غوړه کړی د رسالت لپاره معصوم دی د قشان چې کله مړ شي ته ورسره څوک میراث نشي وړلې دوی وایي چې پیغمبران پر قبرونو کې ژوند لري وجه د میراث نشي وړل کېدل خو ځنه په نکاح کېږي نو خو څه کني په نکاح کېږي چې هغه زموږ مین دي لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راځي چې ولس به نه کړي بل لوید کې راځي ډیر لس به نه کړي دي بل لوید کې راځي چې ولس به نه دي موږ د دام نه دي معلوم چې ولس به نه کمی دي ډیر لس به نه کمی دي کله چې مړ کېږي په اتنه ته پاتې کېږي پنځه قریشي څلور غیر قریشي بیبیرو کې خدیجه الکبرى ده دویم د قشن ام سلمہ ده دریم ام حبیبه ده څلورم عائشه بیده پنځم حفصه ده شپږم سوده ده وم میمونه ده اتم صفیه ده نهم زینب ده لسم ریحانه ده او لسم جویریه ده دوی د اړیو د واده تاریخ باید موږ معلومي دوی د احادیث تاریخ موږ معلومي دوی نسب باید موږ معلومي دی له لکېږي المحبت مع النبي صلی الله علیه وسلم دویم او دا میراث څه کني شو ول کېدل شي حدیث کې راځي موږ مال نه پاتې کیږي او د قشن دوی سترګې پټیږي خو لکه زونه بیداری د دې وجه د نبی صلی الله علیه وسلم په خوب باندې او داس عمر ماتيږي په خلاف د عام انسانانو او داس په څه ماتيږي په څلور شینو یو چې کله سړی خوب وکي احناف به د خوب لس اقسام ذکر یا نه اقسام ذکر کوي دا لدیسو مسلک دا د خوبي کې زیات خوبي او د اسما دویم حدیث کې راځي د وګه چې وخړه او دریم کله ما خرج من السبيلين وسلم پنځم دوی لا د اطلاع ورکې دي چې کړه مړ کیږي چې ایت سمړو کو کنه په خلاف د عام انسانانو موږ له اطلاع نشي راکېدي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مریض شو ملک الموت ورته راغی وې د الله په طرف باندې ځکه پاتې کېږي جبرئیل یو وخت وې د الله په طرف باندې ځکه الله ستاسو ملاقات ته ډیر شوق کړي شپږم چې کله دوی مړ شي نو دوی به دفن کېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مړ شوی دی 15 سره کسانو په جنازه کړل چرته به دفن کېږي ابو بکر ورته چې کم ځای کې مړ شو څنګه غسل به ورکو په خپل جامع کې به غسل ورکو په دې کې اختلاف او چای مکی له وړو چای فلسطین له وړو مجاهدونو په جنازه وکړه زنانو په جنازه وکړه ماشومان په جنازه وکړه معلوم امام نو دوه درې ورته جنازه په کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلو چې جبرئیل مې پری دی داغه ملګر لا غو په ما باندې جنازه کوي او وم دغه شان دې بیا نه وګوره په نکاح کېږي نه لکه مخکې مو چې دا مین دي زمونږه په ټول انبیو کې غوړه نبی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سورې بنی اسرائیل 55 کې د انبیو تذکرہ سورې نساء سورې 25 کې ثمره سره چې موږ ایمان راوړو په انبیو باندې یو رب العالمین رحمت پیژندل شي ګوره موږ په دین مکلف کړو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د دین د وضاحت لپاره انبیا راولېګل کوم لویل چې مونږ وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لویل نه ویني پیسو دی وجه کوم انسانان چې د محمد رسول الله احادیث مني دا قران نه مني شیخ عبد السلام رحمه الله د بارے کتاب لیکو انکار حدیث سے انکار قران تک د احادیث نه انکار د قران نه انکار دی لتبین للناس تب تشریح کوي د قران تشریح چا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث باندې کسان چې قران مني حمد رب العالمین په دې نعمت باندې ان شاء الله څومره لوی نعمت را کړی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دي محبت د رسول اقتداء هغه په سره باندې دل او طاعت کول دا غوي به په دې ټول انبیو کې اوچت نبی څوک دی سبب ان شاء الله العزیز دا ذکر کو الامام الاعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه سب ذکر کو
دا خصوصیت به ذکر کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت نه تقریبا په 200 صفاتونه کې جدا لري خو کوم له سړی وي د چا په امتي د جناب نبی علیه الصلاه والسلام نسب ذکر کا یاد مونږ نه دی غزوات ذکر کا یاد مونږ نه دي بیبیان ذکر کا یاد مونږ نه دي 200 صفاتونه کې پیغمبر د خپل امت نه جدا دي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.